السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. دیروي اکیډمي کې تاسو ته هرکلی او خوش آمدید وایو. نن به په دې ویډیو کې مونږه د انګلیش ژبې د انګریزي ژبې خبرې اترې زده کوو ډېر په اسانې طریقې سره. نو خپل سبق شروع کوو. اولنې تپوس ته What's your name? What's your name? ستا نوم څه دی؟ ستا څه نوم دی؟ What's your name? ستا څه نوم دی؟ یا د دې په ځای باندې بل تپوس داسې هم کیدای شي چې Who are you? Who are you? ته څوک یې؟ Who are you? ته څوک یې؟ نو د دې جواب دی My name is احمد. زما نوم دی احمد یا زما نوم احمد دی. My name is احمد. زما نوم احمد دی. یا د احمد په ځای باندې چې د چا کوم نوم یې هغه استعمالولی شي. یا داسې هم ویلی شي I am احمد. زه احمد یم. I am احمد. زه احمد یم. دویم تپوس دی How are you احمد. How are you احمد. احمد ته څنګه یې؟ ته څنګه یې احمده؟ نو د دې جواب دی I am fine. I am fine. Thanks. زه ښه یم. مننه. شکریه. مهرباني. I am fine. زه ښه یم. Thanks. شکریه. بیا واپس تر چا نه تپوس کې نو ویې به ورته and you او تاسو څنګه یې او ته څنګه یې and you او ته څنګه یې. نو واپس بیا د دې جواب دی I am also good. I am also good. زه هم ښه یم. I am also good. زه هم ښه یم. بل تپوس دی What's new? What's new? څه نوی خبر دی؟ څه نوی خبر شته؟ اکثر موږ پښتو کې وایو څه نوي تازه خو نشته. What's new? څه نوی خبر شته؟ نو د دې جواب دی Nothing much. څه خاص خبر نشته. Nothing much. څه خاص خبر نشته. بل تپوس دی تر چا نه تپوس کې چې باتروم کم ځای کې دی. Where is the bathroom? باتروم کم ځای کې دی. باتروم بیت الخلا یا غسل خانه دیتا باتروم وای. Where is the bathroom? باتروم کم ځای کې دی. نو د دې جواب داسې کېدی شي Go straight. سیده لاړ شه. Then turn left. بیا ګس لاس ته چپ لاس ته تاو شه. چپ طرف ته یا ګس طرف ته تاو شه. یا چاته وایي ښی طرف ته تاو شه بیا نو ټرن رایټ به استعمالوي. لیفټ په ځای بیا رایټ استعمالوي. بل تپوس دی Where do you live? Where do you live? Where do you live? ته کوم ځای کې اوسیږي؟ Where do you live? ته کوم ځای کې اوسیږي؟ دې جواب کېدی شي I live in Pakistan. I live in Pakistan. زه په پاکستان کې اوسیږم. یا I live in افغانستان. زه په افغانستان کې اوسیږم. I live in سعودي عربیه. مختلف چې ته کوم ځای کې اوسیږي هغه ویلی شي. بل تپوس دی What do you do for living? What do you do for living? ته څه کار کې؟ یا ته صرف داسې هم ویلی شي What do you do? ته څه کار کې؟ What do you do? ته څه کار کې؟ یا What is your profession? دا هم ویلی شي What is your profession? ستا پیشه څه ده؟ What is your profession? ته څه کار کې؟ دا ټول ته ویلی شي دې په ځای باندې. نو د دې جواب کېدی شي I am a teacher. I'm a teacher. زه یو استاد یم. د دې ټیچر په ځای باندې ته نور الفاظ هم استعمالولی شي. ته چې کوم کار کې I am a businessman. زه یو بزنسمین یم. تجارت کوم. مختلف چې ته کوم کار کې نو هغه پکې استعمالولی شي. بل تپوس دی Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? ته انګریزي ژبه ویلی شي. ته انګریزي ژبه ویلی شي. نو دې جواب داسې کېدی شي Just a little. Just a little. لږه لږه ویلی شم. لږه لږه انګریزي ویلی شم.
نو داسې به وایي just a little. بل تپوس دی how old are you. how old are you ته د څو کالو یې یا ستا عمر څومره دی. how old are you د دې جواب دی I'm 20 years old. I'm 20 years old. زه د 20 کالو یم. د 20 په ځای باندې چې ستا څونه عمر وي څومره عمر وي هغه ته ویلی شي. د 20 په ځای باندې چې د چا 30 کاله وي 30 ویلی شي یا چې څومره وي نو هغه په دې کې استعمالولی شي. بله جمله ده I have to go. I have to go. زه اوس ځم. زه اوس ځم. I have to go. نو د دې په جواب کې د جمله ویلی شي no problem. هیڅ مسله نه ده. no problem هیڅ مسله نه ده. بیا چې کله چا نه رخصتېږي نو په هغې کې به وایي ګوډ بای. ګوډ بای. خدا حافظ. د الله په امان. ګوډ بای. د الله په امان. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډیره فایده میلاو شوي. زموږ په چینل کې به نور هم تاسو ته داسې ویډیوز میلاویږي. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.